هو یو ملګری دې پارک ته نه راغلی. ته ودرېږه چې شان ته زنګ ووهمه. یاره اکبره تا سره خو مې کوم بد نه و کړي که نه، پیسې مې درکړي و زنګ درته وهم ټلیفون هم نه جګې، خو زه خیر ولږه چې خپله یې زنګ راووهه. تا خو ساحل ده که نه؟ که راغی خو ساعت به م تېر شي او که رانغی وروره زړه خو به یې خوشحاله شي که نه. ملګری ده په یو زنګ سره خوشحالېږي. په دې شپې ورځو کې د ده زنګونه هم زیات شوي دي. دا بیا ساحل ده. زه پوهېږم چې کوم مطلب لري او پیسې غواړي. تا تلیفون ولې نه جګوې؟ او شان وروره ښه په خیر یې خرای ده. ماړه تلیفون هم نه جګوې، څومره زنګونه درته وهمه. یاره د ټلیفون نه زما نور بیخي زړه تور ده. یو ته مې پیسې ورکړي پوه شوې، زنګ ورپسې وهم زما ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. او که ستا هم دا مطلب وي که نه چې پیسې ماته راکړه، ما سره پیسې نشته ښه. او هی وروره زه د پیسو د مطلب لپاره زنګ درته نه وهمه، زه خاص د ملګرتیا لپاره ته زنګ وهمه چې ملګری مې او په ما ګران وې. خو خیر نن نه بعد درته زنګ هم نه وهم. ساحله ودرېږه یار، دا ملګرتیا به همداسې وي، اوس یو زنګ هم نه وهې. خو خفه کېږه مه، زه پوه شم پیسې دې پیدا کړي، اوس ورسره کبر او غرور دې هم پیدا کړی. یار عجیبه خلک دي، که زنګ ورته وهې نو فکر کوي چې پیسې رانه غواړي، او که نه ورته وهې نو وایي چې والا پیسې پیدا کړي ورسره کبر غرور هم پیدا کړی. ډېره بخښنه غواړم وروره، خفه کېږه مه.